نو د راسا کانټیننټل په نامه باندې د یو هوټل پرانیسته دلته کیږي. په کونړ کې اړتیا و چې دلته معیاري هوټل جوړ شي، کونړ لپاره کار وشي. ځکه دلته نه یوازې دا چې په کور دننه د افغانستان سیلانیان راځي بلکې بهرني سیلانیان راځي. مننه به وکړو هغه چا چې دلته پانګونه کړې ده، زمینه برابره کړې ده، ځکه دغه پانګونې له برکته زموږ ګڼو هیوادوالو ته دلته د کار زمینه برابره شي. خو چې راشي دلته خپل هغه د چکر صحتي دغه چې وکړي نو ډېر خوښي، خو بیا د اوسېدلو ډېر مناسب ځای د هغو دپاره نه و. زموږ په هوټل کې تقریبا داسې وي چې 90 قسمه خواړه انشاءالله هیوادوالو ته وړاندې کولی شو، چې په دې کې به ډېر مختلف قسمه افغاني خارجي خواړه هم پکې شته. دا چې راسا کانټیننټل نوې افتتاح وکړه انشاءالله د ده په درلودلو سره به په کونړ کې دغه شته کمې چې محسوسېږي دا به یو څه خلا به ډکه شي. درنو مسؤلینو به غوښتنه دی باید کیفیت او کوالټي ډېره ښه کړي، ځکه موږ ډېر ځایونه داسې لرو چې کیفیت فضا یې ښه خو کیفیت یې خراب وي. السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې ښې وي د اسداباد په ښار کې مو ماشاءالله په اسداباد کې پرمختګونه یو په بل پسې روان دي. خو نن چې موږ کوم ځای ته را دعوت شوي وو یا راغلي یو نو د راسا کانټیننټل په نامه باندې د یو هوټل پرانیسته دلته کیږي. د راسا کانټیننټل هوټل به یو داسې هوټل وي چې دوی دعوه کوي چې په کونړ کې به داسې خدمات چا نه وړاندې کړي چې موږ څه قسم وړاندې کوو. نو موږ هم ورځو دننه نور درته دغه هوټل خدمات او دغه هر څه درته د داخل نه ښیو چې کوم خدمات وړاندې کوي او په څه قسم وړاندې کوي. نو ورځو داخل ته نور درته د هغه ځای نه معلومات شریکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد لایق سمون دی، د کونړ مرکز اوسیدونکی یم. کونړ د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په دا وروستیو کې ورته په ګڼ شمېر کې سیلانیان را روان دي، ځکه چې کونړ ښایسته دی، ښېرازه سیمې لري، ښه سیندونه لري، ښه غرونه لري، چینې لري، ابشارونه لري، درې لري، سردرې لري، نښتر لري. یعنې کونړ چې دی د ښکلاګانو کور دی. په کونړ کې اړتیا و چې دلته معیاري هوټل جوړ شي، کونړ لپاره کار وشي. ځکه دلته نه یوازې دا چې په کور دننه د افغانستان سیلانیان راځي بلکې بهرني سیلانیان راځي. نو اړتیا و چې دغه خلکو دپاره معیاري هوټل جوړ شي. نو له ښه مرغه په کونړ کې په دا وروستیو کې کار وشو، ښه معیاري هوټل جوړ شو. هغه هوټل له منځه اوس موږ دغه د کونړ راسا په نوم دلته د هوټل پرانیست غونډې ته راغلي وو. دلته چې دا هوټل موږ وګټو کوم چې هغه نړیوال معیارونه دي د هوټل د میلمه پالنې، نو په هغه ډول باندې جوړ شوی دی. مننه به وکړو هغه چا چې دلته پانګونه کړې ده، زمینه برابره کړې ده، ځکه دغه پانګونې له برکته زموږ ګڼو هیوادوالو ته دلته د کار زمینه برابره شوې ده. همدارنګه د ولایت په ښایست کې چې دی یو مهم رول لوبولی دی. که د کونړ نه وراخوا د نور ولایتونو سیلانیان راځي، د ګاونډي هیوادونو نه راځي، له بهره راځي، نو په کونړ کې به یو ښه ځای ته راځي، د کونړ یو ښه انځور به وړي. نو موږ مننه کوو د دغه پانګوالو ورونو نه. په نورو خلکو هم زموږ غږ دا دی چې راشي په کونړ کې پانګونه وکړي. د کونړ هره دره، هر ځای د سیاحت دپاره، د چکر دپاره برابر دی او په هغه درو کې په بېلابېلو برخو کې باید دغه ډول پانګونې وشي، دغه ډول ښایسته هوټلې جوړې شي تر څو ډېر خلک چې دی کونړ ته رامات شي. بسم الله
الله الرحمن الرحیم. نوم مې سید رحمان مامون دی، کونړ مراوري سره تعلق ساتم. دا چې الحمدلله نن په کونړ ولایت کې د داسې یو ښه مرکز افتتاح غونډه ده چې د رسا کنټیننټل هوټل په نامه یادېږي. رسا کنټیننټل به کونړ ته د ځان سره ډېر څه ولري، ولسونو ته سیلانیانو ته به د ځان سره یو مثبت پیغام ولري. همدارنګې د کونړ د میلمه پالنې به یو ښه سمبول وګرځي، ځکه دا چې کونړ ته به په تېرو کې دا چې موږ تاسو ګورو ډېر سیلانیان راځي، خو ولې داسې ډېره تشه احساسېده ده چې داسې یو ښه ځای نه سالمه فضا د آرام دپاره داسې یو ښه ځای نه و، تر څو زموږ سیلانیانو زموږ دوستانو میلمنو هلته هم د میلمنو کې ښه پالنه کړې ده چې رسا کنټیننټل نوې افتتاح وکړه. انشاءالله د ده په درلودلو سره به په کونړ کې دغه شته کمې چې محسوسېږي دا به یو څه خلا به ډکه شي. د ټولو تجاران نه، سرمایه‌داران نه او بډایه خلکو نه مې غوښتنه ده د راشي د خپل دولت سره، د خپل نظام سره او د خپل ولس سره په دغه شان برخو کې ښه همکاري وکړي. دا خصوصي سکتور کې زموږ د ولس سره، زموږ د نظام سره به همکاري. وازې دا نه چې هوټلې جوړ کړو، دا د موږ باید ابتکاري کارونه وکړو، همداسې نور ابتکاري کارونو ته توجه وکړو. ډېر څه داسې ډېر تشې موږ په کونړ کې لرو چې هغه محسوسېږي، باید دغه خلاګانې موږ ډکې کړو او ټول سرمایه‌داران راشي. باید په هېواد په داخل کې بیا خصوصا د کونړ کې موږ سرمایه‌داران خلک لرو، باید دوی په خپل کونړ کې په خپل ولایت کې د خپلو ولسونو خدمت وکړي، د خپل نظام ملاتړ وکړي او په خصوصي سکتور کې د خپل ولس سره څنګ په څنګ ودرېږي. د رسا کنټیننټل د درنو مسؤلینو نه به غوښتنه ده باید کیفیت او کوالټي ډېره ښه کړي، ځکه موږ ډېر ځایونه داسې لرو چې کیفیت فضا یې ښه وي خو کیفیت یې خراب وي. باید کیفیت ته توجه وکړي. او دویمه دا ده چې یو څه د ریټونو په برخه کې هم باید ګزاره سره وکړي. نوم مې فضل وهاب سلارزی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم او د رسا کنټیننټل هوټل مسؤل یم په کونړ ولایت کې. په دې هوټل باندې تقریبا داسې وه چې $1,60,000 سرمایه‌ګزاري پې وشوله، ځکه دې کې ډېر پرمختللي او ډېر مجهز کارونه وشولو. هغه کارونه او هغه سهولتونه چې دلته نه وو نو هغه ټول هم انشاءالله برابر کړي دي د هیوادوالو لپاره. نو خامخا ډېر شیان دلته وو، داسې وو چې نور دغه سهولتونه دغه دلته نه وو. نو هغه سهولتونه او دغه چې دي د اتاقونو په سیستم کې، د خوراک په سیستم کې، داسې یو چاپېریال او ماحول برابرول که نه نو ټول هم انشاءالله په نظر کې نیولي دي او ټول هم برابر کړي دي انشاءالله. نو کارونه خو ستا خبره چې ډېر کارونه شته دي، خو دا د هوټل فکر په دې خاطر وکړو چې افغانستان ښکلی دی او بیا خصوصا کونړ ډېر ښکلی دی. د هېواد نه بهر ډېر میلمانه دلته راځي کونړ ته او غواړي چې مطلب د کونړ ښکلا وګوري، خو چې راشي دلته خپل هغه د چکر سیاحتي دغه چې وکړي نو ډېر خوښي، خو بیا د اوسېدلو ډېر مناسب ځای د هغو دپاره نه و. نو په دې خاطر هم دا فکر وکړو د میلمنو د راتګ دپاره، د هېوادوالو د هېواد نه خارج خلکو دپاره چې راځي دلته د هغو دپاره باید داسې یو ځای چې هم سکیورټي ولري، هم ښه خدمات ولري. نو په دې خاطر باندې هم دا فکر وکړو چې دې خلکو ته ښه خدمت وړاندې شي، نو ځکه مو د هوټل جوړولو فکر وکړو. زموږ تقریبا اوس سټاک چې دی فلحال 10 نفر دي، 10 نفر دلته اوس فلحال موږ سره کار کوي او انشاءالله آینده کې به نور هم زیاتېږي. نرخونه هم انشاءالله ښه مناسب نرخونه، د مارکیټ سره برابر نرخونه او د هېوادوالو د غربت او هغه دغه ټول په نظر کې نیولی دی. انشاءالله د مسلکي کسانو په دغه باندې دغه خپل نرخونه بازار ته وړاندې کړي. زموږ په هوټل کې الحمدلله سهولت ډېر دي، ډېرو خلکو ته دغه ورکولی شو، تقریبا 300 نفرو پورې ځان سره ځای کولی شو انشاءالله. او بیا موږ اتاقونه هم لرو، اتاقونه هم ښه برابر ایر کنډیشن اتاقونه، ښه ټول سهولات پکې موجود دي که نه. او بیا چې دی یو میټینګ هال لرو د خارجي مؤسسو د ټریننګ دپاره، داسې د جرګو مرکو دپاره ښه پراخه میټینګ هال لرو چې به دغه خلکو ته هم پکې زمینه برابره شي او د هغو خپل مرکې او جرګې او میټینګ هال دغه چې کومي هغه مکتب کې ویسي. زموږ په هوټل کې تقریبا داسې وی چې 90 قسمه خواړه انشاءالله هېوادوالو ته وړاندې کولی شو، چې په دې کې بیا ډېر مختلف قسمه افغاني خارجي خواړه هم پکې شته دی او د پلیټر سیستم هم لرو. او دغه چې دی دې کې بیا د کوټې پراټه ډېره مشهوره دی، د پاره هم د کوټې نه استاد راوستی چې تقریبا 20 قسمه پراټه ورکوي او 15 قسمه چای برابروي. د ټولو سرمایه‌ګزارانو ورونو څخه هم هیله دا ده
چې دا زموږ وطن دی زموږ هیواد دی په موږ باندې حق لري دغه سرمایه‌ګزاري چې موږ تاسو په نور هیوادونو کې کوو خیر دی دلته ګټه هم کموي باید په خپل هیواد کې وکړو ځکه خپل هیوادوال ته هم خدمت به وشي او هم به یو حلاله نفقه لاسته راوړو پلانونه هم کوم انشاءالله شته دی انشاءالله چې دا سیستم په خیر سره مخې ته لاړ شي نو په نورو ولایتونو کې په نورو ولسوالیو کې په دغه ځایونو کې به انشاءالله دغسې نور او دغسې ښه پرمختګ کارونه کوو دغسې یو ښه هوټلونه به جوړو انشاءالله مننه ژوندي اوسئ ستاسو نه ډېره مننه کور ودان